2% امکان لري چې پاکستان اسلامي خاوره شي. درمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن د شنبې ورځ 8 فبروري کال 2025 د خیبر پښتونخوا د روانو حالاتو او د جګړو د راپورونو ترڅنګ د ستاسو د ځینو پښتنو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. لومړی خبرونه. 1 فبروري ولایت خیبر باړه ولسوالۍ تیرا میدان ملک دین خیل کلاخیل سیمه کې د دراسکوف په ذریعہ باندې امنیتي کمرې ویجاړ کړل شوې. مجاهدینو ویلي چې پوز په زور د خلکو کورونو ته ننوځي او د دغه کورونو د پوسټو کار اخلي او خلک ځان ته ډال کوي. یعنی د دې ترشا خلک په مجاهدینو باندې حمله کوي ترڅو مجاهدین په دې ګواښونه کې ځکه چې دلته خلک دي خلک مړ نشي نو د دغه نه ګټه اخلي. په دغه اساس د خلکو ته دغه شوی دی چې حکومت ته یعنی دغه چانس دی ورنکي ولو چې کاغی په زور ورننوځي. تاسو معلومه ده د ټوپک په زور دا کار کوي. 1 فبروري ولایت خیبر جمرود ولسوالۍ ورسک سیمه کې د سی ټي ډي یو مامور د روح الپنامه باندې د مجاهدینو په ذریعہ وژل شوی دی. 1 فبروري ولایت شمالي وزیرستان نن ماښام 5:30 بجې میرعلي ولسوالۍ خوشحاله سیمه کې د لیټه سړک پر پوسټه باندې د دراسکوف حمله وشوله. یو عسکر پکې ووژل شو. 1 فبروري ولایت جنوبي وزیرستان د ری غازي ولسوالۍ تونسه شریف سیمه کې د رینجرو پولیسو سره خطر رامنځته شو. امنیتي ادارو ماته ژوبله ورته واوښتله او مجاهدین کوم زیان نه دی لیدلی. 8 فبروري ولایت بنو میریان ولسوالۍ لیرپول سیمه کې د پولیسو په څوکۍ د سپکو درنو حملو په وسلو په ذریعہ حمله وشوله. د لیزر ټوپک نه هم کار واخیستل شو. 2 پولیس ووژل شول. نور زیات ژوبل کړل شول او پوسټه هم ویجاړه کړل شوله. په 8 فبروري ولایت ټانک ولسوالۍ خاص ټانک علیزی سیمه کې پرون ماښام د نارنجکو او په ګډون د سپکو درنو وسلو نه کار واخیستل شو او د کې یو شمیر عسکر ووژل شول او نور زیات ټپیان کړل شول. 8 فبروري شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ د ای پی سیمه کې پر بایپاس پوسټې باندې مجاهدینو یرغل وکړ چې دا پرون غرمې مهال کې او دلته د پاکستان فوج ته زیان ورواړو. 8 فبروري شمالي وزیرستان میرانشاه ولسوالۍ ټپي سیمه کې پیرانو پوسټې باندې د دراسکوف په ذریعہ باندې حمله وشوله او یو عسکر پکې ووژل شو. دا 13 شپه ماښام د طرف ته و. 8 فبروري شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ حسوخیل سیمه کې پلا تلاشي پوسټې باندې د دښمن ته مالی او ځاني تاوان واوښتل شو او حمله پې وشو. مجاهدینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. دا و د خیبر پښتونخوا نه د جنگ او د وهلو ټکولو خبرونه. اوس راځم د ستاسو قدرمندو پښتنو ته. په نامه د احمد نور یو ورور پښتنه کړې چې 100% امکان لري چې پاکستان اسلامي خاوره شي او په دغه حق موږ ته معلومات راکړي. قدرمنو دوستانو د پاکستان د اسلامي نظام جوړېدلو امکانات خو ماته کم ښکاري. خو دا چې مجاهدین کامیاب شي پاکستان خو به اسلامي نشي خو ټوټې به شي. د ټوټې کېدو چانس ډېر زیات دی چې دا ټوټې شي او تقسیم شي او په وړوکو ممالکو باندې تقسیم شي چې هغې کې به خیبر پښتونخوا او بلوچستان به د افغانستان سره یوځای شي. فلهذا که موږ دې امید وکړو چې طالبان به ټول پاکستان ونیسي او دلته به یو اسلامي نظام راشي
دا خو به فکر نکوم چې نړیوال هم پرېږدي ځکه چې انګلیسان امریکایان او همدارنګې ټول هلته دغه لري دی د تجزیې پروګرام ورته لري چې دا تجزیه شي او هغې کې به پنجاب به د پاکستان خواته لاړ شي او سند به ځان تازه شي او خیبر پښتونخوا او بلوچستان به د افغانستان سره راشي نو د یو کامل اسلامي نظام راتګ هلته ممکنه نه ښکاري خو د ټوټو کېدو چانس یې ډېر زیات دی هما محمد خور پوښتنه کړې چې طالب چارواکي د بیعت د نه ماتېدو لپاره د الله او رسول اوامر او هدایات ماتوي دا د شریعت د اصولو پر اساس سم کار دی ښکاره خبر ده چې موږ او تاسو ته قرآن او سنت همدا وایي چې اول به د الله اوامر چې د قرآن دي د هغې پیروي کوئ د هغې نه بعد به د سنت د پیغمبر دي چې احادیث دي او د هغې احکام دي د هغې پیروي به کوئ او پس له هغې نه که کوم چې تاسو هلته نه پیدا کېږي تاسو به په اجماع د علماو باندې به ځئ او په حساب قیاس باندې به ځئ او د هغه هم د علماو په دغې باندې کېږي خو دلته چې کوم ځای کې د قرآن صریحا احکام او دغه واضح معلومي هلته بیا نور د علماو ځای نشته دی هلته د فتوا ځای نشته هماغه احکام په نص قرآن راخیستل کېږي او پیدا کېږي او دلته تاسو ته ښکاره معلومه ده چې د بیعت مسله تر هغه وخته ده چې یو امیر د قرآن او د حدیث او د سنت سره مطابق روان وسی کله چې د هغې نه اوس موږ تاسو ګورو چې اجماع د علماو د نړۍ د ټولې ده که هغه څوک د امریکایي غلامان علما دي او که هغه آزاد علما دي موږ تاسو معلومه ده چې د علما د نړۍ د علماو د کمیسیون نه هغه علما دلته راغلل چې هغه د غربي نړۍ سره کوم تړون نه لري لکه د فلسطین علما راغلل د مصر نه داسې علما راغلل چې هغه د امریکایي دغې سره تړون نه لري همدارنګې د ترکیې نه راغلل همدارنګې د پاکستان نه راغلل مختلف علما راغلل او هغې ټولو فتوا همدا ده چې د تعلیم کوم مشکل نشته دا ولې تاسو بند کړی دی نو که چېرته دی د قرآن او د حدیث نه سرغړونه کوي ښکاره خبر ده دا تخطي ده د احکام الهي نه په هغه وخت کې بیعت نه دغې کېږي بیعت ماتېږي بیعت تر هغه زمانه پورې دی چې امیر د الله تر احکامو لاندې شریعت نافذ کړي او اسلامی نظام نافذ کړي چې خپل شخصي اغراض او تیاره ذهن او خپل هغه دغې پکې داخل نه شي چې قرآن وایي هماغه تطبیق کړي ولو که په نظام کې هر حالت راځي راځمه اوس د بلې پوښتنې ته حسن علي ورور پوښتنه کړې ده چې د دې دوه پوښتنې دي اول به د یوې پوښتنې ته ځواب ورکړم د فاطمي صاحب تاسې برنامې چې داخلي وي او که بیروني نړیوالې وي زه ټولې ګورم او ډېر ترې نه ګټه اخلم او خوند یې اخلم بدبختانه له ډېره وخته چې ګورم له بده مرغه چې د شمشاد په تودو بحثونو کې یا پروګرام کې نه راځئ بالکل نه ښکارئ نه پوهېږم چې ولې دا حال چې نورو نړیوالو برنامو کې سهم اخلي او هلته په ټولو ځایونو کې ښکارئ قدرمندو ورونو زما ځینې خپل ځان ته مې اصول او قواعد په ژوند کې دغه کړي دي زه تر یو حده پورې چا سره همکاري کوم چې هغه د افغانیت اسلام او د افغانستان د عزت او د هغې په چوکاټ کې رواني هر هغه څوک چې د افغانستان په عزت نه پوهېږي په تاریخي خبر نه او په پټو سترګو باندې د بعضې غلطو معلوماتو په اساس د بغض و کینې په اساس باندې رفتار کوي نو زه هغې سره تاسو ته معلومه ده زه په ډېر کوشش کوم چې د پخواني کمونستانو سره چا چې وطن پلورلی او خیانت یې کړی جنایت یې کړی او که د جمهوریت د وخت د اکثرو سره په نړیوالو سټیجونو کې زه هم اوس نه حاضرېږم او هغې بالکل دا تلویزیونونه په دې پوه دي چې فاطمي د چا سره کینی او د چا سره نه کینی په دې خصوص کې د شمشاد پالیسي دا وه چې یو خواته به خلقی کینو یو خواته به پرچمې کینو په منځ کې به مجاهد کینو بیا دواړو ته به اشارې کولې او پاس به ورکوو او دوی به جهاد ټکوه یعنی په غیر مستقیم توګه دا د کمونستانو یو ځالتي جوړه شوې ده او دا محسوس ځلې هلته و دوی ته وویل چې ورونه دا کار مه کوئ دا صحیح کار نه دی دا خلکو جنایت کړی افغانستان یې تباه کړی دی وران کړی دی او دې کې اکثرا ایجنټان دي لکه عزیز ستانکزی یو لوی ایجنټ دی د پخوا کمونستو دی په دغه کې و په خلقانو په هغې دور کې د استخباراتو سره و بیا پس له هغې نه د امریکایانو د استخبارات څخه لاړه اوس هم چې دی د امریکې نه راځي دی د امریکې د استخباراتو په اساس باندې راځي
د په حساب هغه شرعي دغه نه دی معلوم چې د کوم حدود کې دا کوي دا نه د جهاد د یو خانه د فرزند جهاد ټکی بل خانه د ډاکټر نجیب طرفداري او صفات کوي دا ممکن نه ده چې ته دلته دا ډولم وهي هغه ډولم وهي او فرزند د دینه پیږي چې حکمتیار دا کیږي هغه نه یریږي هغه سره ډډه وهي د ډاکټر نجیب دفاع کوي او په دې رقم سره دی دا نظریه چې دی د خدای او د رسول او د وطن لپاره نه دی تاسو به یادېږي چې کله غنی دور نو د په یو تلویزیونی برنامه کې ویل چې څوک غنی ته څوک غاخونه پیماتم او مخکې دغه نه د کمونستانو په وخت کې چې قرار معلومات چې زلرم چونده په هغه وخت کې د اکاډمي پولیس کې وو او بیا د په خفیه تور باندې د استخباراتو ته کار کوو حتی جمهوریت په وخت کې د پولشویی کوله او په حساب دغه کې کار کوو په دې سرای شاهزاده کې کار کوو نو د استخبارات یو کس دی دغه اوسم چې دی راځي بدون د کم دند نه راځي دا چې د په پټو سترګو وایي چې که طالب ښه کوي که خراب کوي او د تاییدي دا معنی دا ده چې د طالبانو دوست نه دی بلکې دښمن دی ځکه چې مونږه دوست هغه دی چې غلط ته غلط وي او ښه ته ښه وي که اسلامي امارت یو غلط کار کوي مونږ ورته دا غلط دی که اسلامي امارت یو ښه کار کوي مونږ دا ښه کار کوي نر خو هغه وخت کې به دی وی چې د په جمهوریت وخت کې د جمهوریت خلاف ودرېدلی وی او د طالبانو او د جهاد دفاع کړی وی لکه مونږ چې کړې ده دغه په انګلستان کې دا کار کړی دی نیول شوي بندي شوي وړل شوي است مګر موږ د جهاد نه دفاع کړې ده موږ ویل دا برحق دی او دا نظام اشغالګر دی اما دوی په هغه کې ډالر لپاره دغه نظام دفاع کوله اوس په دې رنګ په شمشاد کې هغه کسان چې خلقان دي پرچمیان دي هغه زیات راځي ځکه چې دغه بعض ناتقان چې دي د پلرونو نه د خلقانو او د پرچمیانو زامن دي او دغه په اساس باندې دوی اماغه شی په ذهن کې دي راځي لکه حتی تاسو وکتل چې ما خو یو سناسه برنامه په شمشاد کې کولې تاسو معلومه ده د نو با سره مې بایکاټ کړو ته دو باسون سره مې بایکاټ کړو او نور یو دوه برنامه داسې وی چې هغه دوستانو سره ما مخ کې وړلې خو هغه سره په دې باندې کاملا بایکاټ وکړ چې تاسو وکړه تیرونه د دې هغه باز ملمانه او ګردانندگان د ډاکټر نجیب قبر ته لاړل او ته د سرودونه او درودونه ویلي نو یو څوک چې د ملت خائن او دوست نه پیژني د ملت د دښمن قبر ته ځي او بیا هغې ته د ملي شخص خطاب کوي زه په دې نه پوهېږم چې دغه موږ به کله په دې پوه شو چې د مجاهد کوم غلط کار کړی د هغې به د بغض و کینې نه موږ یو بل خاین ته ووایو چې دا سم دی که مجاهد یو غلط کار کړی دی د معنا خو دا نه ده چې ډاکټر نجیب ښه انسان او ښه سړی و که هغه مسلمان وی هغه به د لینن قبر ته سجده نه کوله هغه به د لینن قبر ته تعظیم نه کو درود به ورته نه ویلې کاش کې زموږ دا دوستان لاړ شي هغه کلیپونه وګوري د هغې وخت کې کاش کې د هغې د کورنۍ د غړو خبرې واوري چې هغې ښکاره درته وایي چې د قرآن د خپل د مور د لاس اخیستی دی او ټوټې کړی دی او ایسته غورځولی دی نو نن چې هغه د سیاست لپاره د فریب لپاره یو دوه کلمې ویلي او د پنجاب خلاف خبرې وکړي نو هغه نو بیا قهرمان شو نو د دې لپاره چې زه چې کوم ځکه خلقان پرچمیان هغه څوک چې د وطن سره دښمنی لري په دې کې یو توپیر ما دا هغه دی چې هغه خلقای پرچمه چې په دې باندې اقرار کوي چې او زمونږ نظام راغی افغانستان خراب شو دا مونږ نه خطا وشله الله دې مونږ ته عفو وکړي او د افغانستان د جوړولو هوډ لري نو موږ بندگان په هغې کې غرض نه لرو الله به ورته عفو وکړي او دا کې چې په دې اقرار وکړي که دا عین شی مجاهدینو کې موږ خپله مجاهدین ناستو مجاهدو کې که څوک غلط کار کړی دی که رهبر دی کادي دی موږ وایو چې دی غلط کار کړی دی دا موږ تاسو ټولو باید خپل دنده وګرځو چې څوک ښه کار کوي او څوک بیرته د الله نه عفو غواړي بخونکی الله دی الله ته رجوع وکړي نو د هغه خلقانو او د هغه خلقانو چې اوس هم په خپل وخت په یو موضوع کې دي چې موږ که پاتې شوي وی نو افغانستان جوړېده که ته پاتې شوی وی ستا نوم به اوس کریموف و امانوف و عثمانوف به و اوس به افغانستان اسلامي خوره به نه وه آیا د تاجکستان و ازبکستان و ترکمنستان هم هیر شول چې روسانو ونیول او مساجد رقاصخانې جوړې کړلې او د هغې نه شرابخانې جوړې کړې او د نومونه یې ورته بدل کړه او ژبه یې ورته بدله کړه آیا د ده سره به زموږ توپیر وی چې موږ جهاد نه وی کړی
آیا ډاکټر نجیب په هغه وخت کې مسلمان و چې کله د کمونستانو خوا نه راغی او د اکثر رئیس شو او په پلچرخي کې انسانان تر خپل لاندې وژل؟ تاسو چې په دې باور نه کوئ لاړ شئ د والي روشندل خان کتاب ولولئ چې په هغې په پلچرخي زندان کې د ډاکټر نجیب د ظلمونو په باره کې څه لیکلي دي چې دی به راتله څه رقم حال به یې جوړوه. د تحقیقاتو په وخت کې به چې تر څو به د انسان نه وي چټلي لا نړه او وینې به لا نړه او په خپل وینو او په چټلۍ کې به پرون دا به د هغې د سر نه د بوټانو عسکري بوټان سره راکوزېدنه. نو دا مونږ تر کومه تاسو ته دوستان ته وایو تاسو په هغې باور کوئ که نه کوئ دا ستاسو دغه ده. نو د داسې خاینانو سره ما ته مشکله ده چې زه راشم او برنامه وکړم. د همده لپاره ما یې دې نه ډډه کړې ده او زه ګډون نه کوم. حسن علي ورور دویمه پوښتنه هم چون مهمه و دا مې راواخیستله. ما تاسو ته ویلو چې کوم پوښتنې مهمې هغې زه رااخلم. پوښتنې ډېرې زیاتې وي بعضې مې پرېښې دي انشاءالله سبا به یې راواخلم. د حسن علي دویمه پوښتنه په دې مهمه وه چې تاسو معلومه ده د لنډو ورځو کې د ازبکستان نه و د افغانستان هلیکوپټرې امریکې اخیستې دي او ویې وړلې او هغې ورته ورکړې. نو دې پوښتنه دا ده چې پخواني نظام د شکست پر وخت له ځان سره لسګونه الوتکې وتښتولې تاجکستان او ازبکستان ته او اوس له هغې جملې څخه 7 الوتکې بیرته امریکا ته وسپارل شوې. د ازبکستان حقوقي بڼه دغه کار حقوقي بڼه لري او که نه حال دا چې ازبکستان د روس مستعمره ده نو بیا څنګه امریکا سره قوي اړیکې لري؟ روسیه ولې د ازبکستان مخه نه نیسي؟ د امریکا او د دوی دوستي په هکله معلومات راکړئ. اول خو دا تاسو ته ووایم چې ازبکستان د روسیې مستعمره نه ده. دا باید دا غلط فهمي لرې کوي. دا دغه مستعمره نه ده. مستعمره یې وه د افغانستان د جهاد نه پس په 1999 کې د آزاد شو مګر د تاثیر لاندې ده ځکه دا سیمه د روسیې د تاثیر لاندې ده. نو د ده لپاره مګر مستعمره یې نه ده. اما په تېرو 20 کلونو 10 کلونو کې چې روسان تضیفه شوي او دا نوي اسلامي نظامونه جوړ شوي دوی د امریکایانو سره اړیکې جوړې کړي دي. تاجکستان ازبکستان ترکمنستان د ټولو او امریکایان هلته راغلي ځینې اډې هم جوړې کړي دي کوم نقدي مرستې ورسره کوي نظامي مرستې ورسره کوي. فلهذا دوی هم د روسیې سره ښې اړیکې لري او هم د امریکې سره. خو د روسیې نه په دې یاره کوي چې روسیه ورته لنډه ده په جوار کې ده او امریکا لرې ده نو دوی یریږي چې یرغل لاندې رانشي. مستعمره یې نه ده. راځم اوس ستاسو پوښتنې ته چې دویم جزم دا چې تاسو ویل چې ولې روسیه مخه نه نیسي. روسیه په دې مخه نشي نیولی چې روسیه نه غواړي مستقیما د بل چا د موضوع لپاره هلته مداخله وکړي. دا د افغانستان موضوع ده او روسیه د هغې لپاره ازبکستان ځان نه خفه کوي چې ته ولې د افغانستان تیاري کړې ځکه چې روسانو سره په خپله 15 تیارې دي. نو زه راځم دې متعلق چې ولې دا تیارې ورکول کېږي حقوقي او بینالمللي دغه عده څه دی. په نړیوال قانون کې خو دوه حالت دي. یو دا چې د ملګرو ملتونو د چارټر لاندې ته راشي او نظام ونیسي. یو دا چې یرغل پې وکړي. زمونږ افغانانو لپاره خو که ملګرو ملتونو اجازه ورکړي چې افغانستان باندې یرغل وکړه موږ خو هغه نه منو او هغه غندو ځکه چې ملګرو ملتونو خو دا حق چاته نشي ورکولی لاړ شه فلانی ملک ونیسه. آیا دا کار د چین سره کولی شي چې شورا د امنیت ووایي چې چین به لاړ شي ونیسئ؟ نشي کولای. چینی منی نه مني روسي منی نه کاغې نه مني خو افغانستان هم نه مني. فلذا دا خبره بالذات غلطه ده چې د ملګرو ملتونو د شورا په اجازه سره موږ افغانستان نیولی نو که داسې لاړ شه چین هم ونیسه کنه چین کې تاسو خوشحاله ناستئ. خو خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو د چارټر لاندې دوی نو راغلي هلته کوم داسې مسودې وجود نه لري قرارداد وجود ملګرو ملتونو اجازه نه ورکړې. امریکا په خپله راغله افغانستان یې ونیو او د دسمبر 2001 کې چې شورای امنیت ته لاړه هلته ښکاره اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو د قانون تر لاندې ما افغانستان اشغال کړی دی. افغانستان اشغال شوې سیمه ده. کله چې اشغال شوی سیمه وسی په هغه وخت کې د هغه ځان ته ځینې حقوق لري چې د هغې د هغه قوانینو احترام به هم دی ساتي د خلکو د رسوماتو احترام به هم ساتي د مراودوم او دا د ده ملکیت نه دی بلکې دا یو امانت غوندې د سره دی که هر وخت یې د ده نه ازادیږي. اشغال دی خو د ده ملکیت نه دی. نو په هغه صورت کې چې دلته دی کم کار کوي کم مصرف کوي کم دا کوي هغه د دې خاورې حصه ګڼل کېږي لکه ځکه دا اشغال کړی ده دی پې مصرف کوي. راځم دلته چې اوس د دې تیارو متعلق دی کې 3 نوع تیارې دي. دا 3 دسته تیارې دي. یو هغه تیارې دي چې د ترمیم لپاره وړل شوې وي
هغه هم الته دي ځکه چې دا د بعضې اکثره د روسي تیارې وي د ترمیم ضرورت و. دویمه ډله هغه تیارې دي چې امریکایانو روسانو ته آرډر ورکړی چې 15 تیارې د افغانستان لپاره جوړه کړي که د روسانو تیارې چې دي هغه نسبت امریکایي تیارو ته وزن زیات جګوي. امریکایي تیارې 1 تر 8 ټنو پورې جګوي، روسي تیارې 15 ټنه جګوي او دا جګو مرتفع غرونه لکه د پامیر نه هم ځان اړولی شي. نو د ده لپاره دغه تیارې د هغې سیمو لپاره په کار وي. امریکایانو 15 هلیکوپټر هلته آرډر کړي و. دا دویم نوع شو، یوې د ترمیم لپاره تللی دي، یوې آرډر کړي دي. دریم نوع هغه دي چې د امریکایانو د شکست په وخت کې د افغانستان نه واخیستل شولې، ویوړل شولې چې په هغې کې هلیکوپټر هم دي او 50 نور وړې غټې جنګي تیارې هم دي. اوس دې کې دا حالت دی چې هغه تیارې چې امریکایان وایي چې منګه آرډر کړی وي، قرارداد منګه د روسانو سره کړی دی او پیسې منګ ورکړي دي، دا زموږ مال دی، دا د افغانستان مال نه دی. دویم هغه دی چې د ترمیم لپاره د ترمیم والا تیارې دا د افغانستان ملکیت دی. هغه تیارې چې د جمهوریت د سقوط نه پس مخکې د سقوط نه ویوړل شولې هغه هم د افغانستان ملکیت دی. لپاره دی چې پیسې امریکې هم ورکړې وه خو ملکیت د افغانستان دی، ځکه افغانستان اشغال و. دلته چې امریکې کمې پیسې لګولي خو نوم اخلي چې ما افغانستان کې 2300 میلیارده لګولي، یعنی د افغانستان په نوم یې لګولي. نو څنګه مال د امریکې شو، دا مال د افغانستان کیږي. نو د نړیوالو قوانینو لاندې معذرت غواړم اشغال شوی خاوره کې چې ته مصرف کوي هغه د هغې خاورې ملکیت ګڼل کیږي، هغه ته بیرته نشي اخیستلی او ګاونډیان دا حق نه لري چې دا منتقل کې بیرته ورکړي. لکه ازبکستان یا تاجکستان چې کوم جهازونه هلته دي دوی نشي کولی د امریکې ته ورکړي، ځکه دوی باید هغې ته ووایي چې دا د افغانستان امانت دی، موږ سره دی. مګر چون افغانستان ضعیفه ده، نړیوالې اړیکې نه لري او نړیوالې اړیکې په دې باندې د تصمیم نشي نیولی، دوی شورای امنیت ته نشي تللی، دوی ملګرو ملتونو ICJ یعنې محکمې ته نشي تللی. نو د دې بابت نه تاجکستان او ازبکستان اعتنا نه کوي، امریکایان اعتنا نه کوي او دا شی هلته سپارل کیږي. که افغانستان قوي وی او دوی دا نه ورکولی، تاجکستان او ازبکستان امریکې ته ویلی شو چې دا درسته پیسې تا ورکړي خو دا د دې خاورې امانت دی، که ته وایې چې مې ورکوو موږ به دې ته نه ورکوو، خو کولی شو چې په خپله یې وساتي یا د ملګرو ملتونو دغې ته یې وسپاري، د هغې تر چتر باندې دا د افغانستان امانت هلته اوسي او دا هلته به وایي. نو په دې اساس باندې دا کېدلی شو هلته پات شي. خو یو ټکی دلته دی چې تاجکستان او ازبکستان لپاره دی چې امتیازات واخلي د امریکا نه، دا کار یې کړی دی. بله خبره دا ده چې ټرمپ چې دا ویلي چې زه د افغانستان نه اسلحه بیرته اخلم، هغه اسلحه کې څه شی نشته دی چې امریکا یې بیرته ویسي او هغه دومره تمایل ورته نه لري، ځکه چې مخکې 50% چې وړې وه هغې امریکې ته نه ده وړې، د پاکستان تاجکستان او ازبکستان کې تقسیم کړې ده او حتی تر TTP پورې هم ورکړ شوې ده او داعش ته هم ورکړ شوې ده او دا د امریکایانو په موجودیت کې هغې وخت کې طالبان لا نه و راغلي، دا ورکړ شوې ده. نو د دې اساس باندې دا موږ ویلی شو چې دا د دې لپاره ټرمپ کړی ده چې هغه وایي چې زه د خپل اسلحه د افغانستان نه راوړم، چون دا هلیکوپټر د افغانستان دي او د امریکې په پیسو باندې اخیستل شوي دي، په لحاظه دی وایي چې دا زه دا د وړم او خپل او دی چون د قیمت هم زیات دی او تیارې دي استفاده دي کېږي، دغه اسلحو نه استفاده امریکا نه کوي، په دې چې هغه استعمال شوي هم دي او دومره قوي اسلحې نه دي. اما تیارو دا خپل مملکت ته وایي چې دغه د ما راوړلې، ما خپل تیارې مې د افغانستان نه راوړې، دا د افغانستان تیارې وې موږ ورته اخیستې وي. د ده لپاره دا کار کوي. تاجکستان او ازبکستان د دې لپاره همکاري کوي چې د امریکې نه یو څو پیسې ترلاسه کړي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ. کره معلومات، بیلابیل نظرونه او ځانګړي بحثونه موږ پر ورځنیو سیاسي، کلتوري، اقتصادي، چاپیریال اړونده او ورزشي موضوعاتو بحث کوو.